ځنګله کې د ځنګله پاچا یو اعلان وکاوه چې د ښکلا سیالي په لار اچول کیږي او ځینې مفتخرین د معیار ټاکونکي راغلي دي. دلته کمیټه دایر شوې ده او ډېر ښه منظمه معیارونه ورته ټاکل شوي دي او د دغو معیارو پر بنسټ باندې به د ښکلا ملکه ټاکل کیږي. نو تاسې ټولو مرغانو ته اجازه شته چې خپله نوملیکنه ترسره کړئ. د نوملیکنې لپاره بېلابېل مرغان راغله، طوطي، بازو، باښاو، طاووسو، دغه څه چې وه تر هغه وړو مرغیو پورې. نو دا شاوخوا ته د چا خو په لومړي سر کې فکر نه و، وروسته چې فکر شه چې ګوري چې ودانه تور مخې نیولی ده، سپېره قارغۍ هم ښه ښه ناسته ده. نو ټولو ورته ویلې چې ځه لاړه شه، دا تور مخ دې نیولی ده، دا تور رنګ ته دې ګوره، دا سپېره مخ ته دې ګوره، ټول دې په بدرنګۍ ده، بدرنګه غږ دې ګوره، تا څوک څه کوي، ځه لاړه شه، ته اوس څه اوس ناقه دا ورقة المرداره. هغه ورته مسکی شوه چې د مرغانو ته یې ویلې چې تاسې د ما له ښکلا نه څه خبر یاستئ؟ زما تورې سترګې، تور ویښته او باڼه مې خلک په شعرونو او په نثرونو کې ځای په ځای کې د ښکلا سیالي په لاره یې واچول شوه چې کله یې د نوم اعلان یې کېده، ګوري چې د قارغۍ نوم پکې راووته او ټولو متحیره متعجبه سره یو بل ته کتله. بالاخره یې شور ماشور شروع کړه. آخر د ځنګله پاچا ویلې چې دا کومیټه چې بورډ چې دلته ټاکل شوی او راغلی ده، دلته دوی دغه سیالي په لاره واچوله. هغه د دې په خاطر چې دا غالمغال غلی شي، تاسې وګورئ چې دا د بورډ غړي څوک دي. د قارغۍ له لورې ورته څه ورسېدلي نه اوسي، دا څوک دي چې دا کومیټه باید وڅېړل شي. هغه چې وکتله اکثره د بورډ غړي پکې شاعران وو.